بسم الله الرحمن الرحیم. زه فضل الله مامون نومیږم. د کمپیوټر ساينس له رشتې څخه فارغ شوی یم او زه به تاسو ته په دې کورس کې پایتون 3 زده کوم. پایتون 3 چې یو ډیر قوي او د های لیول د پروګرامینګ لینګویج ده، بر علاوه د دې چې د ډیسکټاپ اپلیکیشن او ویب اپلیکیشن جوړولو کې استفاده کیږي، په نور موضوعاتو کې لکه ماشین لرنینګ، ډیټا انالیسس، ډیټا ساينس او حتی نتورک ډیولپمنٹ کې هم د استفادې وړ ده. او موږ به په دې کورس کې مهم موضوعات لکه وریبلز، ډیټا ټایپس، فنکشنز، کلاسونه، انهریټنس، حتی پراپرټي، میتودونه او نور مهم موضوعات تشریح کړو. که چیرته تاسو دا کورس تعقیب نکړئ نو تاسو به ونشئ کولی چې د پروګرامینګ کنسپټ زده کړئ. هغه څوک که غواړي چې نوې د پروګرامینګ نړۍ ته مخه کړي، زما انتخاب به د هغو لپاره د پایتون ژبه وي، ځکه چې ډیر ساده سینټکس لري، انګلیسي ژبې ته ډیره زیاته ورته ده او حتی که څوک په پروګرامینګ پوه هم ونه اوسي نو د پایتون په کوډ به یو څه نه څه مطلب ترلاسه کړي. نو همدا اوس په دې کورس کې ثبت نام وکړئ او د پایتون د پروګرامینګ ژبه زده کړئ.